درې کارونه چې کوم یو انسان کې راشي درې کارونه رب العالمین دغه انسان لرا نیک اعمال آسانۍ په مینا شوق او پابندۍ سره به نیک عمل کوي د اعمالو توفیق د الله د طرف نه دی تاسو وګورئ ورونو ډېر خلک دي چې ټوله شپه هغه شوګیر تېره کړي خو هغې ته د تهجدو توفیق میلو نشي او بعضې هغه نوجوانان ځوانان ملګري دي یا هغه بیماران دي چې هغوی په ډېر تکلیف را پاسېږي په ډېر تکلیف خو بیا هم تهجد نه قضا کوي د توفیق د الله د طرف نه دی ډېر بندگان د الله داسې دي چې ډېر مال الله ورکړی دی په فسق و فجور کې خرج کوي په نارواو باندې خرج کوي د الله د رضا دپاره خرج کول ورته ډېر ګران وي دا ولې الله د طرف نه توفیق نه دی میلو شوی قرآن کې الله موږ ته درې اسباب ذکر کوي که دا درې اسباب دې وکړل فسنیسره لليسرا او مفسرین داسې معنا کوي چې فيوفق له للعمل الصالح الله بد نیکو اعمال التوفیق ورکی چې دویمه معنی دا ده د جنت لارې به ورته آساني کی اول چې څوک د الله د رضا دپاره ورکړه کوي اعطا کوي د الله دپاره ورکړه زما خوږو او قدرمنو ورونو د الله دپاره ورکړه او د الله په نوم نه فقط درې قسمه ده یو دا دی چې یو انسان مال او دولت راوالي د الله دپاره یو چاته ورکي خالص د الله د رضا دپاره دویم چې انسان لاله مال وس نه دی ورکړی بلکې بدن یې ورکړی دی په خپل بدن باندې د الله رب العالمین د بندگانو سره کومک او خدمت وکړي دی د خپل بدن د الله دپاره ورکړه دریم هغه بندگان دي چې الله د بدن قوت هم دومره نه دی ورکړی مال هم نه دی ورکړی خو الله علم ورکړی دی دا د الله د علم خلکو ته بیانوي د الله د رضا دپاره هېڅ د دنیا لالچ پې نه اراده کوي دا درېیمه نوعه ورکړه ده دویم صفت زما قدرمن او عزتمند ورونو هغه تقوا ده تقوا د دریو څیزونو نه عبارت ده یو هغه څه چې الله درته حکم کړی دی د هغې پابندي وکړې دویم څه نه چې الله منع کړی د هغې نه به منع کېږي دریم د خشیت الهي د الله د یرې صفت په زړه کې پیدا کړي دا درې صفات چې په تا کې رال او دریم صفت به ذکر کوي وصدق بالحسنى چې د دې نه مراد هغه یقین دی چې د الله په دین یقین وکړي دا حسنا دی په کلمة الطیبه یقین وکړي دا حسنا په توحید باندې یقین وکړي دا حسنا د نیکو اعمالو په ثوابونو باندې یقین وکړي دا حسنا الله وی فسنیسره لليسرا رب العالمین بدی انسان لره نیک اعمال آسان کی بس مخې ته به نیک اعمال راځي او په مینه او محبت به کوي زما خوږو او عزتمند ورونو رب العالمین مؤمن حسن بصری رحمه الله فرمایي ان الله عز وجل لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة الله مؤمن ته د جنت د داخلېدلو نه مخکې راحت لیکلی نه دی بلکې د یو عبادت نه فارغېدل او بل عبادت کول قرآن کې الله وایي فاذا فرغت فانصب واذا فرغت فانصب کله چې ته د یو نیک عمل نه فارغ شو فرضي نفلي نیک عمل وکا یا د یو عمل نه فارغ شو بل عمل هغه شروع کا نو په کار دا د ورونو چې د رمضان المبارک د ښکلي آثار او نظارې زمونږ په عمدن کې ښکاره شي زمونږ په عمل کې ښکاره شي او بار بار د الله بندګۍ سره مینه او محبت وکړو